بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو هیوادوالو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ اوسئ. هر کله تاسو ټولو ته وایم په دې هیله چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي او د افغانستان د پرمختګ او د ښېګڼې په لور روان وشي. د نن ورځې پروګرام شروع کوو. البته بیا هم د یادولو وړ ګڼم چې سباوون پروګرام هره ورځ هره شنبه د سهار په 10 بجو د کالیفورنیا په وخت، د شپې په 9:30 بجو د کابل په وخت او د پښتونخوا په وخت د شپې په 10 بجو باندې په ژوندۍ بڼه د سباوون د فیسبوک د لارې او همداراز د زوم د لارې خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ، خپل سوالونه نظریات موږ ته وړاندې کړئ. د سباوون د فیسبوک د لارې هم کولی شئ موږ سره ارتباط ونیسئ او هم د زوم د لارې کولی شئ. د زوم آی ډي همیشه په اعلان کې موجود. د نن ورځې پروګرام د افغانستان د صلح په هکله او د امریکا د ټاکنو په هکله دی. ډاکټر صاحب قیم مهرباني وکړئ تاسو د لوی څښتن په نامه سلامونه او نیکي هیلې وړاندې کوم. هیله د شروع او خوښ اوسئ. اول خپلو محترمو مېلمنو ته محترم محمد شاه دراني او محترم امان الدین تارکلیا وایم. هر کله راشئ، کور مو ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه اخلئ. زموږ د نن ورځې خپرونه ده د سولې خبرې او د امریکا ټول ټاکنې. مخکې دې نه چې اصلي خبرو ته ورشو، غواړم چې د ورځې په مهمو مسایلو باندې خبرې وکړو. اول به یو څه تاسو ته ښکاره کړو، د هغې نه وروسته به بیا خبرې وکړو. دلته چې د پولیسو په ټانګي ووالمه بس ټولې وینې رامنې پرې کړي. تاسو دا حال زما حال یې نه قسم مې سرتوري ډېر زخمیان شو، ډېر مړي در بدر میان شو پکې بس عسکر صرف دا پولیس دا په ډنګ باندې مدني پالانو دغه چا وخت نه دغه څوک خوښ نه بس د الله مرشي د الله مرشي جګنیول او جګنیول بولاري کومور شي پکې زخمی شي پکې پیمړی نه دیلا کلمړی شو به یو د ملي پولیس رینجر چاغي موږ سره زنانه راوچا دور ما خپل خپل ګاډي کې راواچولې رامې وړي. نو موږ ویو چې دولت موږ له دا ګټ موږ د خپل خپلوان بندرګان پکې دي. پاکستان د غریبۍ ته چې ما خوستن خلکو چې سبا یې ګرارو چرالو کنه د کوټول سوالای نه راړو چرالو تکي چې و بجه شو اول حال جوړ او موږ یو بجه او موږ ته و بجه پورې ولاړ هغه مخره
مخرمان د مخم رشاغي تابي طرف برشاغي وبم غوختي سرقتين مولو بندر خلک مړ کې د جل مړ کې د کنه مړ ناشته کله مړ شو به بم مړ ناشته امدا به کله مړ شو به بم کوما امدا به ویل یا چې اغستی جلی ویل پرونه غستی پرونه واغ بل جلی ویل کنه ابل المانی د غوختي مانه ورکول کنه بیا چې اغستی خیزه لګي د نګرهاتون ته د نننۍ پیښې لزایا یولس شهیدان راوړل شوي او همدارنګه 12 ټپیان راوړل شوي په ټپیانو کې په درې یا څلور روانه وکړه. خبره دا ده چې اول باید دا پوښتنه وشي او دا خبره مطرح شي چې نور به څومره سپکي وو. که د افغانستان د کابل د واکمنانو او د هغوی د ملاتړو هره ورځ خبرې او چغې واورو او همیشه دا غږونه د هغې خوا نه راځي چې که موږ سوله کوو په سوله کې باید شل کلنې لاسته راوړنې د لاسه ورنه کړو. په تېرو 20 کلونو کې د برېښنا کوم بند جوړ نه شو، کومه فابریکه جوړه نه شوه چې په هغې کې خلک کار وکړي. ماشومان د زده کړې نه محروم دي او د زده کړې په ځای په کوڅو او بازارونو کې یا شاخه کارونه کوي یا هم خیرات غواړي. که په 20 کاله کې کوم مجهز 20 روغتونونه جوړ شوی وي نو نن به زموږ د هېواد حیثیت او پیژندنه په ننګرهار کې د پاکستانیانو تر پښو لاندې نه کېدلی. د یو هېواد پاسپورټ او بیرغ د هغې هېواد او خلکو پیژندنه ده، د هغې هېواد او خلکو حیثیت دی. په امریکا کې د بیرغ اصول دا دي چې بیرغ په ځمکه ولوېده هغوی دا بیرغ نور د دې وړ نه ګڼي چې ورپېږي دوی سیزي، ځکه دا بیرغ ته سپکاوی دی. نن زموږ د هېواد حیثیت او پیژندنه تر پښو لاندې کېږي او د کابل واکمنان د 20 کلنې لاسته راوړنې خبرې کوي. هو، یوه لاسته راوړنه ضروري شوې ده. د هندي، ترکي، ایراني، لویدیځو او نورو ډرامو له برکته مو ژبه، کلتور او اخلاق ټول پردي شوي دي. عزت او احترام له منځه تللی دی، فحشا ډېره شوې ده، شراب او عیاشي پرېمانه ده، اداري فساد او رشوت بې بېلګې دی، تعلیم او پوهه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې څوک پېژنې او یو رسمي چوکۍ په څو پیسو اخیستلی شي. په کابل کې سړی په آرامه او سوله ییزه فضا کې نشي ګرځېدلی. د ټیلیفون دپاره او د پیسو دپاره خلک وژل کېږي. زموږ حیثیت به څه وي؟ د یو خیرات خور به څه حیثیت وي؟ 20 کاله کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو لاس خیرات ته نیولی دی. د خیرات او سوال په پیسو باندې ژوند کوو، د خیرات او سوال په پیسو باندې حکومت مخې ته بوځو، د خیرات او سوال په پیسو باندې پوځ مخې ته بوځو او د خیرات او سوال په پیسو باندې مو ځان ته ماڼۍ جوړې کړلې. څو کسانو جوړې کړلې. ملت هماغسې لا په خاورو کې پروت دی، ملت لا هماغسې په ولږه کې پروت دی، ملت لا هماغسې په تکلیف کې ژوند کوي. سوله نشته دی، امنیت نشته دی، اعتماد نشته دی. افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر دي. د افغانستان حکومت په 20 کلونو کې په سلونو میلیاردونه ډالر مصرف کړل، مګر په دې باندې بریالي نه شو چې هېوادوال خپلو کورونو ته باعزته بیرته راستانه کړي. که دا لاسته راوړنې وي نو دا لاسته راوړنې دې همدوی ته مبارک وي او ملت دې لوی څښتن د دې لاسته راوړنو نه خلاص کړي. اوس به راشو خپلو اصلي خبرو ته چې هغه د
سولې خبرې دي او د امریکا ټولټاکنې دي. محترمو مېلمنو، داسې کوم کیسه روان دی په افغانستان کې او په بهر کې چې د کابل حکومت غواړي چې د سولې خبرې وځنډوي تر څو په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنې ترسره شي، او په دې امید دي چې جو بایدن به دا ټاکنې وګټي او د ډانلډ ټرمپ حکومت به له منځه لاړ شي. کله چې دا حکومت له منځه لاړ، نو دوی داسې فکر کوي چې ډیموکراټان به افغانستان د حکومت سره اړیکې نږدې کړي او د طالبانو سره د اوسني قراردادونه به یا لغوه کړي یا به دې ته کوم خاص ارزښت ورنه کړي. غواړم د پروګرام په سر کې ستاسو نظر په دې اړه د دواړو محترمینو واورم. مومن صاحب، ډېره مننه چې زه دغه پروګرام ته دعوت کړی یم، او اول تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، بیا دغه پروګرام ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد دغه نه د ما په نظر باندې څه موده مخکې بایدن هم ویلي و چې د دیموکراتانو پالیسي هم د افغانستان په هکله د ټرمپ له پالیسي نه ډېر تغییر نه ده خوړلی، او دویم غواړي چې خپلې قواوې له افغانستان نه وباسي. په دغه دلیل باندې زه فکر کوم چې په تېره مناظره کې هم د افغانستان موضوع هېڅ ذکر نه سوه. علت یې دا و چې یو ته هم ګټه نه لري، ځکه دواړه عین پالیسي لري د افغانستان په مقابل کې، خصوصا د امریکایي قواو د وتلو لپاره. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې امکان لري هغه پرسنالیټي کانفلیکټ که زه ورته وایم، شخصي اختلافونه چې موجود دي او اوس یا د حکومت او د امریکا د ادارې له منځه موجود دي، دوی زه داسې فکر کوم چې که بایدن راسي اقلا یو ډایلاګ شروع کولی شي او د قطر په مذاکرو کې یوه بهتره نتیجه ترې واخیستی شي. د ما نظر او د ما تحلیل تر دې ځایه پورې په همدې رقم ده چې چېرته بایدن راسي، د افغانستان دولت به په یو داسې موقف کې وي چې اقلا یو ښه ډایلاګ د امریکا د ادارې سره کولی شي نسبت له دې اوسني حالت نه. مننه. رودین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د سباون خپرونې ورونو دوستانو ته او له دې لارې نه خپلو وطنوالو ته هر چیرې چې وي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې د خوښۍ شېبې ولري. سره له دې چې موږ زه به دا خپلې خبرې د هغه مخکې منظره چې هغه ډېره زړه په اصطلاح متاثر کننده منظره وه، او هغه حیثیت چې د افغانانو دا د 20 کاله لاسته راوړنو یو مثال ده چې په دې کې امریکا هم ځان ته نشي پاتې کېدی، یا هغه کسان چې افغانستان ته د افغانستان د آبادۍ یا په دې عنوان باندې هلته مداخله وکړه چې جنګ به ختمیږي او هلته به یو د خلکو د هیلو سره سم یو نظام حکومت رامنځته کېږي، یو داسې اداره چې د دې ملک هغه ورانې ویجاړې به وکولی شي سمې کړي او یا د سولې په لاره به برابر شي. متاسفانه دا ونه شو، او په دې باندې ډېر تفصیلي خبرې که هر څومره وکړو د تاثر نه په غیر بل څه نشته، خو د لاسته راوړنو په قسمت کې به دا ووایو چې د یو خاص ګروپ دپاره هلته د فساد او درغلیو د دروازو خلاصون رامنځته سوی ده، او نور ملت اصلا په ډېر بد حالت کې شپې ورځې تماموي یا تیروي، او یا د جمهوریت تر عنوان لاندې یو شمېر خلک یا کړۍ هلته د وسپر په توګه باندې دا استعمالوي. بله خبره دا ده چې د امریکا عامه پالیسي له ډېره پخوانه داسې جوتېدله چې دوی دلته موفق نه دي اصلا، نو د راوتلو په کوشش کې زه د محترم دراني صاحب له خبرو سره موافق یم چې امریکا غواړي چې له افغانستان راووځي، خو په داسې یو شکل باندې چې ډاکټر اشرف غني د عزت خبره کوي د سولې، خو هغه اصلا امریکایان غواړي
او یا د شاوخوا ملکونو خلک په یو شکل غواړي چې افغانستان امریکایان په داسې شکل باندې ووځي چې هلته د ګډوډۍ نه مخنیوی وشي ځکه د غټه ګډوډي په افغانستان کې د همسایه ملکونو یا ګاونډیانو په نفع هم نه ده ځکه دلته ډېره اوږده جګړه تېره سوې ده د دې کبله امریکایان غواړي چې په داسې یوه طریقه راوځي چې هلته یو دغه تاریخي بدنامۍ نه هم خلاصي او بایدن او ټرمپ د خپلو عسکرو د راوستلو په قسمت کې سره دواړه په عام ډول باندې دا موافقه ده ولس د امریکا هم تاسو چې هلته بل نږدې نه ګورئ چې دا جګړه د موفقیت خواته نه ځي فقط د دوی په اصطلاح د باعزته راوتلو او هلته د داسې یو نظام چې یو څه ثبات تامین کړی شي او په ګډه باندې هلته افغانان یا ګاونډیان وکولی شي چې مخته لاړ شي زه یو شی علاوه کوم چې د ټرمپ په پالیسۍ کې صرف طالبان پاکستان او خپل ایالات متحده امریکا خپل رول لوبولی چې تر اوسه پورې د معاهدې بعضې برخې ناڅرګندې هم دي خو بایدن ممکن په داسې پالیسۍ کار وکړي چې یو روښانه لاره باندې د خطوطو په ترسیم کې مرسته وکړي مننه که د بایدن ځینو پخوانیو خبرو ته ورشو چې د کمپین په دوره کې د کړې وې هغه په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دغه یو افغانستان یو ملت او یو ملک نه دی دا په حقیقت کې درې ملت او درې ملکونه دي او دوی هیڅکله نشي کولی چې سره یو ځای شي دا خبرې یو اړخ دی باید خبرې پرې وکړو او بل اړخ دا دی چې پرون فکر کوم او که تېره ورځو ډاکټر حمدالله محب د ملي امنیت مشر صلاحکار مشر مرکه وکړه او په هغې کې خبرې ډېرې وکړې ټولې باندې سره بحث نه کوي خو یو ټکی چې زما لپاره ډېر جالب او هغه دا و چې موږ داسې یو روغ او جوړه غواړو چې وکړو چې په افغانستان کې بیا کوم بل ګروپ د تعایش په نوم یا د بل څه په نوم یا د بل طالب په نوم را پیدا نشي او دا جګړه دوام ونه مومي نو دا ګارانټي خو هیڅوک هم په افغانستان کې نشي ورکولی چې داسې دا د طالب یا امریکا له ضمانت ورکړي چې دا ګروپ به بیا نه رامنځته کېږي دا سیمه داسې کړکېچنه سیمه ده دغه دوه ټکي په نظر کې نیولو سره د دې انتظار چې دغه حکومت د 15 کاله اوږد شي یا د بایدن نه دغه تمه وشي چې د افغانستان په واقع د ګټورې خبرې وکړي څه کوم دی کې د افغانستان لپاره لوی خطر نه احساسېږي او زه به دا علاوه کوم چې ظاهرا خو تقریبا دا د سولې خبرې د افغانانو له منځه د یوې هیلې په شکل پخوا نه موجودې وې اما په رسمي چوکاټ کې افغانانو دې ته اشرف غني له شروع نه یو تعداد کوششونه وکړل چې مثلا د مالیزیا اندونیزیا په داخل افغانستان کې د علماو همدارنګه په سعودي کې خو هغه ته وفادار پاتې نشو او د انتخاباتو نه مخکې دا زمینه برابره وه چې چیرې دا اجنډا دوی په خپلو لاسونو کې اخیستې وای او د سولې یوه برخه ګرځېدلې وای او مخکې له دې چې انتخاباتو ته لاړ شي دوی د سولې اجنډا یې مخته ایښودلې وای نو اوس به موږ د سولې لپاره نسبتا یو مزل کړی و او دا اجنډا به د افغاني بنیادونو سره هم یو څه په مخ کې تللی وای متاسفانه دا کار ونه شو او هغه د سولې ابتکار چې رامنځته سوی ظاهرا هغه هم په خپلو لاسونو باندې ضایع شو له هغه وروسته یو ضعیف حکومت رامنځته شو او دغه اوسنی عمل یا ژبه یا کړنې چې روانې دي چې په ورځنیو پیښو کې موږ ګورو بیانونه جګړې وژنې که دا له دې واقعیتونو سره وصل کو یا پرتله کو د سولې له فعالیتونو سره
نو موږ ته دا منظره راښیي چې تر تروسه پورې موږ د سولې داسې پاخه جوړښتونه هم نه لرو، ذهنیتونه او تصورات هم برعکس د جګړې په خوا باندې خصوصا د سیاسي لیکو کې پر مخ ځي او د طالبانو عکس العمل هم یو جګړهیز عکس العمل ده. نو دا موږ ته راښیي چې تر اوسه پورې موږ د سولې په مخ کې ډېر موانع لرو او دا حالت چې په عام لحاظ جګړه د حل لاره نه ده، د هغه سره په عمل کې په جګړې باندې اوس غواړي چې د سولې خواته لاړ شي. د اشرف غني د اخر بیان چې په پارلمان کې وکړ چې د یو کاذب فتح په شکل باندې طالبان غواړي چې دغه د فتح نوم یاد کړو، دروغجنه فتح، او هغه ژبه چې د استعمال کړه یا د معاونین استعمالوي، دا واضح ښیي چې دوی د سولې لپاره ډېر آماده نه دي، په جګړه باندې تاکید کوي او مقابل کې عکس العمل ګورو. دا د یو تاثر خبره ده. نو یو پیشنهاد زه لرم چې که چیرې دغه ولسونه او یا هغه دوستان ملګري یا پوهان چې د باندې یا بهر موجود دي صرف یو نظارهګر اوسي او خپل اواز منسجم نه کړي او د بین المللي ټولنو یا هغه نهادونه چې د سولې یو څه ظرفیتونه دي یا مدافعین دي د هغو سره خپل اواز د ملت د خلاصون دپاره یو ځای نه کړي، نو دا به نو د دې جګړه د دواړو خواو د جګړو په منځ کې ملت یا ولسونه ډېر له ناوړه حالاتو سره مخامخ شي. مننه. دراني صاحب بیرته به راشوم دې پوښتنې ته چې مخکې مطرح کړه چې د بایدن پخوانۍ خبرې او د محب اوسنی دریځ او دا خبرې کشف کول، دا به د افغانستان لپاره ډېر خطر رامنځته نه کړي؟ ډېره مننه. د ما په نظر باندې زه د افغانستان راتلونکي ته خوشبین یم وپوهېدم نسبت له ډېرو نورو خلکو نه. اول دا چې که اوس هم دغه ترکیب د دولت هیئت سولې ته یې لېږلی د دې ته وګورو، دغه کې هېڅ داسې ډله نشته چې د افغانستان د تجزیې په باره کې دوی خبرې وکړي او طالبان هم هیڅ وخت داسې نه دي ویلي چې افغانستان به په څه رقم سره دوه ټوټې سي یا درې ټوټې یا زیاتې ټوټې سي. اما د ما ډېر امید په دې کې ده چې که چېرته موږ د افغانستان اوسنی حالت وګورو د جغرافیایي نقطې نظر نه او مقایسه یې کړو د 1996 کال سره، په مځکه باندې ډېر فرق لري. هغه حالت چې د تجزیې لپاره په هغه وخت کې موجود و اوس موجود نه ده، ځکه هغه منطقې چې خلکو فکر کوو چې دا منطقې به د افغانستان نه جدا سي او په هغو کې هغه په اصطلاح چې خلکو اعتبار نه پرې کوو چې د دغو اولویت او وفاداري د افغانستان لپاره ده یا که د بل قوت لپاره ده. په هیڅ منطقه کې دوی اقتدار نه لري، تمامیت هم نشي کولی. په ټولو منطقو کې اوس ګډوډي ده تر دې اندازې پورې چې یوه منطقه هم د تجزیې لپاره تیاره نه ده. نو زه ډېر خوشبینه یم چې افغانستان واحد پاتې کېږي. که بایدن هر څه ووایي امکان لري هدف به فدرالیزم وي یا هر څه وي، اما د افغانستان د اوسني سرحدونه د ما په نظر باندې ثابت پاتې کېږي. او یو مثال او تراژیدي هم دا ده چې د یوې خوا نه باید ثابت پاتې نه وای او د هغه ثابتېدل دغه عکسونه چې تاسې مخکې وښودل د پاسپورټو، یعنې د ما په نظر باندې پاسپورټ او ویزا اخیستل ضرور نه دي په دغسې یو سرحد کې. موږ دلته په کاناډا کې مثلا چې امریکا ته ځو ویزې ته ضرورت نه لرو، موږ چې اروپا ته ځو ویزې ته ضرورت نه لرو، بس میدان کې پاسپورټ ورکړو مور پرې ولګوي زه چې ځو. او حتی داسې اتنیکي او د وینې ارتباطات هم نه لرو. اما په افغانستان باندې دا یوه تراژیدي راغلی ده اوس چې حتی
تربرونه چې د ډیورند د کرښې اخوا او دې خواته دي باید پاسپورت ولري او هغه پاسپورت یا قونسلګري ته ولېږي او یا یې هغه ته سفارت ته ولېږي چې ویزه ورکړي. یوه تشریح کوم چې اصلا دغه پاسپورتونه چې داسې ټیټ او بې احترامه پراته وو دا د قونسلګري په میدان کې نه وو، دا کوم سټوډیم چې د افغانستان حکومت ورته جوړ کړی و هلته داسې ټیټ وو. نو که زموږ مسؤلین د افغانستان مسؤلین دومره اهمیت خپلو پاسپورتو تذکرو ته نه ورکوي، دلته یو علامه د استفهام راځي، باید خبرې پرې وشي. اما دا چې ځینې خلک خبرې کوي چې د افغانستان به د پښتونستان او د خراسان په حصو باندې تقسیم شي یا هزارستان به تقسیم شي، زه فکر کوم دا یو خوب ده چې امکان لري ځینې نمونه روشن فکر یادوي د هغو په خیال کې به وي، اما په افغانستان په جغرافیه کې امکان نه لري. مننه. نورالدین صاحب تاسو په دې برخه کې ډېر تجربه هم لرئ، کار مو هم کړی دی. د معضلې حل یا منځګړتوب یا په انګریزي ژبه چې ورته کانفلیکټ ریزولوشن وایي، په هغې کې په نړۍ کې ډېرې بریاوې ترلاسه شوي دي او ډېرې مسلې پرې حل شوي دي. د آیرلینډ کې د IRA مسله حل شوه، په لاتین امریکې کې، په همداسې په اسیا کې دغه ټولو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې تیوري نه یا د دې عمل نه ولې په افغانستان کې استفاده نشي کېدی؟ دا د ډېره مهمه او جالبه پوښتنه دا ده چې موږ ګورو چې دا معضله په افغانستان کې له 40 نه له زیاتو کلونو را په دې خوا را روانه ده او مخکې دا اختلاف یو تقریبا په روشنفکري محیطونو کې دا یو موجود و. نو اصل خبره دا ده چې که چیرې په یو اجتماعي یا ټولنیز اختلافونه چې هغه حل ته ضرورت لري، د حل لارو پلټنه ونشي، نو که هر څومره جګړې ونشي تر څو چې اصلا شخړې یا منازعې ته مناسب ځواب ونه ویل شي او یا دا چې د منازعې د بدلون دپاره تدابیر رامنځته نشي، سوله نشي راتللی. متاسفانه تر اوسه پورې سیاست کې خبرې شوي، سیاسي بدلونونه یا تغییرات راغلي مسلسل، خو سوله نه ده راغلې. علت یې همدا ده چې په بیخ کې یو منازعه موجوده ده. د هغې منازعې په مسیر کې موږ او تاسو ګورو چې ډېر غټ غټ خلک اصلا تقریبا له منځه ولاړل په ډېر بد شکل باندې. زه داسې فکر کوم چې دغه خبرې ته سیاستمداران یا په عام ډول باندې زموږ ټولنه توجه یې نه ده کړې. علت یې همدا ده چې زموږ په نظام کې د شخړو د حل لپاره داسې قوي بنسټونه یا نهادونه نشته. په دغه 20 کلو کې ما په افغانستان کې کار کړی ده. ځینې مدني ټولنې بیا د پروژه‌ایي شکل کې یو تعداد ورکشاپونه یا د منازعو د حل ټرینینګونه یې درلودل، هغه هم په محلي سطح باندې. نو کله به چې موږ دغه د شخړو د حل ورکشاپونو کې برخوالو سره کار کوو، نو هغوی به همیشه په اخر کې موږ ته دا کول راته ویلي وي چې دغه خبره هلته پاس ویسئ تاسو، دا خو له پاسه را خرابه ده. نو پاس خلکو سره به چې موږ تماس نیوو، متاسفانه چې هغوی دې خبرې ته غوږ نه نیوو. اصلا زما ښه په یادېږي ما د سولې شورا کې کار کوو، کله چې دغه لویه مداخله رامنځته شوه، اول ته په نوم د ریانټیګریشن یو پروګرام و چې باید ریکنسلیشن یې هم درلودلی، یعنې پخلاینه ونه شوه اصلا په افغانستان کې. جګړه وسوه، د پخلاینې خبره او د شخړو د تحلیل او د دې اوږدې شخړې د نقشه کشي او د دې د تحلیل او دې ته د حل لارو کار ونه شو. اوس هم موږ نوي یو تعداد جوړښتونه په نوم باندې رامنځته شوي دي. مثلا د سولې وزارت، که د سولې وزارت موږ په اصلي محتوا باندې په 2001 کې درلودی او په مسلکي توګه باندې کار شوی وی په دې کې،
یا مثلا د سولې عالي شورا تقریبا دا اوس په نوم باندې رامنځته شوې ده. دا امید د دې ورکوي چې که چیرې په هغه اصلي خطوطو باندې دوی خپل صلاحیتونو ته متوجه شي او کار وشي نو د سولې دروازې به انشاءالله چې رامنځته شي. او یوه خبره خو دا کومه چې ملت په عام ډول باندې متحد ده، اختلاف په سیاسي کړۍ کې ده. ملت د سولې طرفدار ده، د امن طرفدار ده او د افغانستان د هویت طرفدار ده. زه دا اطمینان لرم د دراني صاحب خبره تاییدومه چې زموږ او تاسو ولس د دې ملک یا د دې وطن اصلي صاحب ده. انشاءالله چې تجزیه خو هېڅ ولو که د باندې خلک کوشش هم وکړي، زه فکر کوم چې دا انشاءالله چې دا نه کېږي. خو خبره په دې کې ده چې موږ باید دوه خبرو ته جواب تهیه کړو. یو د منازعې د حل مسله او بل د سیاسي حل مسله. دا باید دواړه خوا په خوا مخ ته لاړې شي. که چیرې موږ یوه خوا باندې کار وکړو بیا هم د شخړې حل ته توجه ونه کړو نو موږ که یو سیاسي حل هم رامنځته کړو امکان لري چې موږ دوه لارو سره مخامخ شو. که شخړه بیا اګنور کړو امکان لري چې بیا موږ سیاسي ثبات ته ونه رسېږو. او که هغه سیاسي حل د شخړې لور ته هم توجه وکړي او د ټولنیزو شخړو سیاسي شخړو د حل لپاره هم اقدام وکړي نو موږ به باثباته ټولنه ولرو په راتلونکي کې. نو خلاصه به داسې ووایم چې شخړه او د شخړې سیر یا دا مسیر باید روښانه ډول باندې تحلیل شي، دې ته هم د جواب لارې پیدا شي چې دا بیا په خپله هغه خپل متخصصین غواړي. او د سولې لپاره هم موږ همیشه دا یادوو چې د سولې او په جوړونه او د شخړو په حل باندې باید متناسبه توګه باندې پانګونه وشي. نو دغه پانګونه اړینه ده نن سبا ډیره. مننه. په دغسې حساسو وختونو کې تاسو ورته اشاره وکړه چې د شخړې اصلي مسایل دا په داسې وخت کې څنګه تعریفولی شي دا دواړو خواوې؟ ځکه هره خوا د شخړې د بنیادونو نه خپل تحلیل لري، د شخړې د بنیادونو نه خپله پیژندنه لري. یو خوا په لاسته راوړنو باندې خبرې کوي، بل خوا په نورو ارزښتونو باندې خبرې کوي چې هغه اسلامي ارزښتونه دي یا نور بنیادي د دوی ارزښتونه چې دي. د دې تعریف به منځګړی څنګه وکړي؟ تر اوسه پورې خو وبښئ منځګړي ته دوی موقع هم نه ده ورکړې او دا ضرورت ته اصلا د داسې یو اختلاف چې طرفونه د حل استعداد په جګړه کې لټوي چې دې نه حل نه راوځي اصلا. نو دوی باید دې ته غوږ ونیسي چې اصلا د دې د حل لپاره دوی سره یو څوک مرسته وکړي اصلا چې شخړه چې دوی له خپل نظره ګوري او پکې بند دي دا خو واضح ده چې نتایج هم هغه د خپله دوی ګوري او د دوی د عمل کرد نتیجه ملت هم ګوري او نتیجه یې واضح ده چې غیر له تخریب نه غیر له وژنو نه بل شی نشته. نو د شخړې د حل لپاره موږ تاسو په خپل محلي ژوند کې هم دا عنعنوي شیان لرو. په کور و کلي کې به چې کله دوه طرفونو خپل مسایل نسوی حل کولی او درېمګړي به اصلا په غږی کې یا مداخله کوله او یا به دوی خپله مراجعه کوله. دلته مداخله او مراجعه دواړه اړین دي چې اوس موږ باید لاس په کار شو یا مداخله وکړو او یا دوی مراجعه وکړي. ځکه موږ داسې کودونه لرو په خپل تاریخ کې په خپل ولسي ژوند کې چې د شخړو د حل لپاره لارې شته ده. نو دوی باید زیات منتظر پاتې نشي او موږ هم باید کوشش وکړو چې دغه دوی ته توجه یا د دوی توجه دې خواته راجلب کړو چې باید د شخړې د حل لپاره اقدامات په نظر کې ونیسي. مننه. دا خو د دوی نه انتظار چې دوی د مراجعو کې زه فکر کوم په دې کې به موږ وخت ضایع کړو. زه په دې ډاډمن نه یم چې دوی مراجعه وکړي. نو ما پخوا هم دا خبره کړې او ښه خبره دا ده چې دا ملت سره یو ځای شي او هغه کسان چې په دې وطن کې سوله او امنیت غواړي هغوی کیني او ما د پښتونوالي په اساس باندې یو جرګه جوړه کړي او دواړو خواو ته کیني او هغوی ته ووایي چې دغه مسله نوره ستاسو د خوا نه حل کېږي، تاسو سره نشي نږدې کېدی. نو ښه خبره دا چې موږ د ملګرتوب په حیث باندې تاسو دواړو خواو ته کینو، ستاسو خبرو ته غوږ کړو او فاصلې مو سره راکمې کړو تر څو چې دا وطن سولې ته لاړ شي. خیر دا به خدای دې رامنځته شي دا کار وکړي.
راځو یو نوې مسلې ته چې نوې راپېښه شوې ده. مومن صاحب زه کولی شم په دې باندې یو لنډ نظر ورکړم؟ مهربانه شئ. زه فکر کوم موږ تېره هفته په خپل افغانستان چیرته ځي په هغه پروګرام کې موږ ځینې وړاندیزونه وکړل او هغه پروګرام هم ولېږه دواړو خواو ته، لینک هم ور ولېږه په دا قطر کې چې موجود هیئتونه دي. او په یوه پیشنهادو کې یو پیشنهاد دا و چې په عوض د دې چې د سولې پروسه په قسم د مسلسل روانه شي باید په موازي باندې وي. د 42 نفر چې هلته دي تقسیم یې کړي په څو کمیټو باندې او تر څو چې سیاسي حل او سیاسي موافقت رسیږي دغه نور کمیټې په اقتصاد او په زیربنا او بنسټونه څخه وساتل شي، د افغانستان ګټې څخه وساتل شي، په دغه ټولو باندې خبرې وکړي. دا به د سولې پروسه لنډه کړي. موږ په 15 باندې دغه پروګرام درلود او په 18 باندې یو عضو د قطر په هیئت کې چې په نوم د احمدي نومېږي هغه سره مصاحبه وشوله او هغه داسې ښکاره شو دي له خبرو نه چې دغه زموږ پیشنهاد یې اورېدلی دی او اصلا هلته یې پیشنهاد هم کړی دی چې راځئ په دغو دوه نقطو باندې هغه 8 نفر چې مصروف دي هغه دې په مصروف وي، دا نور نفر به په نورو شیانو باندې بحث وکړي. نو حتی که دوی ونه غواړي زه فکر کوم چې که چېرته دغه 42 نفر چې په قطر کې دي که دوی ته ازادي ورکړی شي او د خارج نه مداخله ونیسي، د نورو خبرو ته ښو خبرو ته غوږ نیسي او کولی شي چې د سیاسي حل لپاره نور پروګرامونه په مخ بوځي. مننه. ما مخکې وویل چې داسې زه فکر کوم یو څه روان دي په دې سیمه کې د افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو او بیا پاکستان ته د وسلو او تجهیزاتو ورکولو ته وکتل شي. همداراز واشنګټن پوسټ لیکلي چې امریکایانو په داعش باندې بمبار کړی او د طالبانو په هغې سیمو کې پرمختګ کړی دی. نو که دې دواړو ته سړی وګوري او همداراز د پاکستان نوې فعالیتونو ته په سیمه کې همداراز د هندوستانو د سیمې د هیوادونو فعالیتونو ته وکتل شي، داسې معلومیږي چې په افغانستان کې کومه نوې لوبه روانه ده او دغه لویه لوبه چې پخوا په افغانستان کې په روانه وه په 19مه پېړۍ کې او بیا په 20مه پېړۍ کې او بالاخره په 21مه پېړۍ کې په دې باندې ما مضمون هم ولیکه چې نوې لوبه د سره بیا شروع شوې ده یا بیرته جوړه شوې ده. البته هغه په انګریزي بیا ما پښتو هم وژباړه. داسې زه داسې احساس کوم چې دلته یو کومې نوې لوبه روانې او موږ داسې معلومیږي چې د دې نوې لوبې په جریان کې د بیا د پراکسي وار یا د جنګونه چې د نورو په ګټه باندې تمامېږي په هغې کې ښکېلېږي. زه نه پوهېږم چې تاسو دراني صاحب په دې هکله باندې څه نظر لرئ، بیا به د رودي صاحب نظر هم په دې هکله باندې واورو. دلته یو دوست پوښتنه هم کړې او زه غواړم دغه یوه موضوع مخکې دی چې د تا پوښتنې ته راسم دا واضح کړم. د تېره هفته کې په فیسبوک کې د ما عکسونه چاپ شوي وو او خبرې هم شوې وې چې د ما سره خلکو خبرې کړې دي د افغانستان د راتلونکي موقت حکومت په باره کې. زه غواړم چې دا موضوع حل و فصل کړم چې هغه کوم بل نفر د ما عکسونه له انټرنیټ نه راخیستي وو، د ما سره نه چا خبرې کړې دي او نه ما د چا سره خبرې کړې دي د افغانستان د حکومت په مقابل کې. نو غواړم چې دا موضوع واضح شي د ټولو لپاره. مخکې د دې نه چې تاسو پوښتنې زه وکړم زه غواړم په دې هکله څه ووایم. محترم درانه صاحب په ټورنټو په کاناډا کې اوسېږي، په مسلک باندې انجینر دی، د پکتیا دی، توتاخیل دی، هلته کلونه ژوند کوي. په ټورنټو کې په افغاني ټولنه کې پیژندل شوی او منل شوی انسان دی، خدمتونه ټولنې ته معلوم دي. دا د دوبۍ د احمدشاه دراني سره نه تړاو لري، نه ورسره یو تړاو ورسره لري چې هغه د نوم یو دغه کې یو ځای کېدل دي
اما محترم دراني صاحب فکر کوم د لیکنو مو ملک دران نومې د کله پلان نو په دې کې غلط نشم او نو په هغه اساس باندې دا درانه د قوم په اساس دا درانه او غلجی وشل دا خو یو غلطه خبره ده د پښتنو په منځ کې د ستا یو بل بحث ته په دې باندې بحث وکړو مګر مشکل دا ده چې یو چاته ویلو چې غوږ دې نه کوم سپي ور کې ګډه راغله په ځای دې چې خپل غوږ ته وګوري ګډه وسې منډه وهلې دا واقعیت لري کې نه لري سیلاب صاحب یو ډېر خپل ټوکه لیکلې او یو سړی وي فکر کوم کومه نشای کړې و او د نشي په حالت کې ویلو چې خدای پاک دې د درې مړي دغه د کرونا نه مړ شوي او درې کسان نو لیکلي دي چې خدای پاک دې دغه درې مړو ته شفا ورکړي نو په ځای دې چې خلک دا میسج ولولي 1500 کسان لیکلي چې امين نو دا میسج سره نه ولې چې مړي ته شفا غواړي که مړي ته مغفرت غواړي نو دا څوک نه ولې فقط د مړي خبره اورېدل او بس لیکلي دي چې امين نو په افغانستان کې هم دغه خبره روانه چې او چا څه ولیکل نه ګوري نه لولي نه دغه پاک معلومات راټولوي چې دا خبره رښتیا ده دروغ ده خو بس یو څه چې وویل الله دې تاسو اجرونه درکړي او په دې شان مخه فکیږي بس مهرباني وکړئ پوښتنه ځواب ورکړئ نو تاسو دا د یو نوې بازی په باره کې خبر یاد کړل چې امکان لري اصلاح په خام د ګریټ گیم په نوم باندې دا موضوع د افغانستان موضوع او سرحدونه د روسیې او د برتانوي امپراتوري له منځ څخه جوړېدل دغه وخت نه دا شروع ده زه فکر کوم چې معلومدار یو بازی روانه ده یو بل لوبه روانه ده په دې کې او زه به مثال هم درته راوړم څو ورځې مخکې حکمتیار تللی و پاکستان ته اول ته اعلان وکړ په پریس کانفرنس کې چې دغه سوله چې په قطر کې روانه ده دا د ارګ او د طالبانو له منځ ده دا د افغانانو له منځ نه ده بیا بعد هغه نه د عمران خان سره خبرې وکړې له خبرو نه وروسته عمران خان یوه خبره وکړله چې دا تاسو وایئ چې یوه لویه لوبه روانه ده په دې باندې یوه هغه کوي هغه ویل چې will not allow the spoilers to derail the peace process. The spoilers موضوع چې د یاد کړه امکان لري ځینو افغانان چې دغه پروسې مخالف دي یا به هغو ته اشاره وه او یا دا ده چې امریکا او پاکستان یوې موافقې ته رسېدلي چې د افغانستان موضوع به څه حل کیږي مهمه دا ده چې په دغه بازي کې دغه دوه ډلې د افغانانو چې په قطر کې یوځای شوي څومره قوي اراده لري او د دغه لوبې تصاحب دوی په خپله ځان ته اخلي او که پرېږدي یې خارجیانو ته زما دغه نظر ده او په دې کې موافق یم چې یوه لویه لوبه روانه ده نوې لوبه روانه ده لویه لوبه روانه ده اما نتیجه د هغې لوبې د ما په نظر باندې په خپله په افغانانو پورې اړه لري او خصوصا په دغو دوو ډلو باندې د افغانستان د حکومت د دولت موقف د ما په نظر باندې معلوم ده خپله رئیس جمهور په پارلمان کې اعلان کړ اما د طالبانو موقف په دا 2 ورځو کې بیا له سره نه ده واضح شوی چې د دوی موقف په دغه لوبه کې څه شي ده مننه رودین صاحب مهربانه شئ تاسو یا زه به دغه علایم له پخوا نه داسې معلومیږي چې د یو نوې لوبې پیل دپاره حتی کار کیږي منظم او ما ته را یادیږي چې یو وخت رئیس جمهور په ارګ کې یو د ځوانانو یوه غونډه درلودله او هغوی ته وویل چې که چیرې موږ نه ناتو او ایالات متحده خپل کومکونه بند کړي نه راته ووایي موږ نورې منابع هم شته دي چې هلته موږ دا جګړه مخته بوځو او له هغه نه وروسته د ملیشه جوړولو څه خبرې هم ګونګوسیان هم رامنځته شو کېدای شي دوستانو اورېدلي چې وسلې توزیع کېدلې وسلې توزیع شوې بعضې ځایو کې او بعضې پخواني هغه خلک چې دوی په بمباردونه کړي وو رامیلمه یې کړل او په کانټیننټل کې دې ځای کې ځایونه ورکړل
نو ځینې خلکو خو دا لا ویلي چې دغه منطقوي دوه رقیب ملکونه چې انډیا او پاکستان دي دوی غواړي چې دلته لوبه وکړي، همدارنګه شاوخوا ملکونه هم، ځکه چې امریکا چې کله وځي دغه د نوې لوبې علامې تقریبا شته. حکومت هم لکه مخکې چې دوراني صاحب ویلي خپل موقف اعلان کړی، خو په دې باندې به تاسف وکړو چې بیا د جګړې خواته موقف روان ده. کاشکې دا د سولې برخه ګرځېدلې وای دوی، که چېرې دوی د سولې لپاره دروازې خلاصې کړې وای نو د ملت لپاره به امیدونه هم وو. خو زه داسې وایم چې مخکې تا یوه خبره وکړه چې دوی خو به کېدای شي مراجعه ونه کړي ولس ته یا هغه خلکو ته مخورو ته یا علماو ته چې د دوی ترمنځ دا بند حالت ته مرسته وکړي. خو ولس باید د یو همغږۍ یو خوځښت په بنیاد باندې کوشش وکړو موږ او تاسو ټول چې یو اواز سو او دغه اواز د دې بند حالت نه د دوی د خلاصولو دپاره یو مسله رامنځته کړو، ځکه چې د دوی ته پالیسیانې او کړنې غیر له وژنو تخریب نه بل پروډکټ یا تولید نه لري. نو کله چې په غازمان سوې لاره باندې تللي بیا دوی روانېږي نو ولس خو باید پټې سترګې یا چوپه خوله پاتې نه شي. او زه امید لرم چې دا ولسونه باید یا هغه څوک چې غواړي چې په دې وطن کې د سولې دروازې خلاصې شي، بیرته د جګړې لارې بندې شي. یوه خبره دا ده چې دوی که چېرې موږ متشکل سو نو امید لرو چې بعضې هغه خلک چې په جګړه کې راښکېل دي د هغوی د خلاصون لپاره مرسته وکړی سو. دا علامې هم زه ګورم چې هلته په داخل د افغانستان کې هم ځینې تلاشونه شته ده، او که موږ دا خپل تلاشونه ورسره ملګري کړو او خپل اواز یو کړو او بیا دا له هغو برخو نه چې د سولې عملې په یو چوکاټ کې ډېره مشخصه کلکه ساتلې ده له خپلو بکسونو په شکل باندې، د نورو خلکو نه هم موږ مرسته وغواړو. مثلا بین المللي ټولنه امکان لري چې په یو شکل باندې قانع کړی سو اصلا یا حد اقل د سولې لپاره د یو مدافعې یو خوځښت رامنځته کړو، ځکه چې ملت هم اوس غواړي چې داسې یو شی رامنځته شي چې هغه د دې دواړو برخو یا دواړو طرفونو نه چې اصلا دواړه د تقریبا د تخریب او د یو شکل باندې روان دي چې افغانستان ته د سولې او د امن د راتګ په یوز باندې د اقتدار کوشش کیږي یا د اقتدار ته د رسیدو یا اقتدار د ساتنې، او هغه هم په خپلو پښو ولاړ نه دي، معمولا د باندې سره مسایل تړلي دي. نو اوس د ملت د همغږۍ لپاره زه داسې علاقه لرم چې موږ او تاسو د دې وسیله سو چې تر څو دا خوځښت بالاخره رامنځته شي او خپل اواز او غږ پیدا کړي. مننه. په افغانستان کې ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، ځینې پخواني وزیران یا د پارلمان غړي یا ځینې نور کسان لګیا دي هلې ځلې کوي، مګر ستونزه دا ده چې دا خلک تجربه شوي خلک دي او په دې کې شک نشته چې څو محدود کسان به د دوی تر شاوخوا راټول شي، هغوی باندې به ودرېږي، مګر دوی د همدغې نظام د تېر شل کلن نظام یوه برخه وه. په دې نظام کې دوی چې څه تېر شوي دي دوی د ځان نشي خلاصولی، دوی ته مسؤلیت راجع کېږي، که د سولې خبرې، که د جنګ خبرې، که د فساد خبرې، دوی پکې ښکېل ګڼل کېږي، که دا د پارلمان غړي دي، د ولسي جرګې غړي دي، که د مشرانو جرګې غړي دي، که د حکومت غړي وو، د دوی د خوا نه دا حرکتونه شته دی او خلک سره راټول کړي دي، مګر زه فکر نه کوم چې د دوی مزګرتوب به کوم ګټه وکړي. هماغه ستاسو خبره ده چې دغسې کسان باید راټول شي چې دوی په رښتیا سره په افغانستان کې د سولې دپاره کار وکړي، د افغانستان د خلاصون دپاره کار وکړي، نه بیرته د قدرت د رسېدو په خاطر باندې، د قدرت ته د رسولو په خاطر باندې. نو هیله ده چې دا ستاسو امید او آرزو او زمونږ هم د ټولو ده یو ځای ته ورسېږي او بالاخره وکړی شو چې د مملکت د سولې خواته بوځو. مګر که بیا هم په دې د لوبې په مسله کې پاتې شو، د افغانستان په تاریخ کې دا څو ځله تکرار شوي، یو ځل نه ده
چې په دې ملت باندې لوبې شوې دي او دا لویه لوبه په دې سیمه کې څو ځلې عملي شوې ده مګر زمونږ خلکو همیشه په دې کې بایلخته کړې ده افغانانو همیشه په جنګ کې ګټلې ده اما په سیاست کې بیاللې ده دغه یو مسله ده زمونږ د کله چې د روسانو سره موږ جګړه شروع کړه او بالاخره روسان مجبور شو د ملک نه ووځي د هغې په نتیجه کې شرقي اروپا آزاده شوه د زمونږ شمالي ګاونډي هېوادونه آزاد شول اما موږ په جنګ کې ښکېل پاتې شو کله چې په اوسنۍ جګړه روانه ده په اوسنۍ جګړه کې زموږ نه پاکستان تر اخر حده پورې ګټه واخیسته هماغه طالبان چې دوی سره ملګري وو دوی حکومت په رسمیت پیژندلی او همدوی لاس تړلي امریکا ته په لاس باندې ورکړل او د ښاغلي ملا عبدالسلام ضعیف د کتاب په اساس باندې چې ورته ویل شي your excellency or no more excellency یعنی لاسونه یې پرې وتړله او امریکایانو ته په لاس باندې ورکړ او د لاس ساعت چې هغه یې هم ترې واخیست او ورته ویل چې you don't need this anymore نو خبره دا ده چې د هغه نه دغسې پیښې پاکستان په موږ باندې کړي دي موږ یې په کار شو کړو امریکایانو ته یې ور تسلیم کړلو بیا یې زموږ په سر باندې سودا وکړه د پاکستان د فوز دپاره یې وسلې واخیستې دغه وخت ترهګر د ده په ملک کې روزل کېږي ترهګر د ده په ملک کې زارې لري ترهګر د ده د خوا نه افغانستان ته راځي مګر بیا د ترهګرۍ د ضد په نوم باندې د دنیا او د امریکا نه پیسې اخلي همداراز هندوستان هم خپله لوبه روانه کړې ده خپل اقوار دي په افغانستان کې چین هم خپل خلک لري ایران هم اچھا معلومه ده چې خپل خلک لري د شمالي هېوادونه هم لري دغه ویره ما سره ډېره سخته موجوده زه پوهېږم تاسو سره به دومره ویره وي که نه وي مګر زه د یو سیاسي علومو د شاګرد په اساس باندې چې دغه تقریبا دغه 10 کاله مې په دې کې هم درس ویلی او هم پرې درس ورکړی دی په دې مسلک کې زه دغه خطر ډېر سخت ګورم او د دې ویره لرم چې موږ بیا یو بل جنګ ته داخلیږو او دغه د سیمې هېوادونه به موږ بیا په استعمال کې چې زموږ اوسني د خبرو اترو مرکچیان او دا زموږ سیاست پوهان خو ورته زه نه وایم سیاست مداریان به ورته ووایم دغه زموږ د سیاست مداریان دې خبرو ته متوجه شي او دغه مسله سره تحلیل کړي ځکه زموږ د راتلونکي لپاره زه غټ خطر ګورم دراني صاحب زما په نظر باندې امکان لري موږ هغه بیکګراوند موږ د درس او د تعلیم او د تجربې فرق لري نو امکان لري هغه ویو پوینټ ورته یو هغه هم فرق لري زه په دې باور یم چې په افغانستان کې هیڅوک نه غواړي چې په تاریخ کې د دوی نوم داسې تیر سي چې وایي چې یا دا خاین و یا یې وطن ته وفا نه لرله او یا یې خلکو لپاره بد کارونه کړي په دې اساس باندې او دغه تجربه چې د موږ مهاجرو کړې ده مثلا هغه خلک چې موږ فکر کوو د ایران سره ارتباط لري او ایران ته تللي وو د څو کالو کې هلته تجربه لیدلې د ایران او دومره چې د دوی ایران بد ایسېږي دا د نورو بد نه ایسېږي په عین رقم سره شمال ته چې څوک تللي او په عین رقم سره چې شرق او جنوب ته تللي دي هغه رویه چې د دوی سره سوې ده په یو هېوادو کې نو که چېرته موږ فکر وکړو چې دا خلک د هغو سره اوس هم داسې ارتباطات ولري چې ګویا د افغانستان لپاره وفا نه لري زه فکر نه کوم چې دا به درسته وي اقلا د ما په تجربه او د ما په هغه ابزرویشنز که درته ووایم صحت نه لري اقلا د ما له فلټرونه چې ورته ګورم صحت نه لري نو ځکه ډېر امیدوار یم چې اول دغه اقلیتونو ته که موږ متوجه سو دومره ښه ژوند او امتیازات چې دوی په افغانستان کې لرلی سي حتی که افغانستان تجزیه سي او دوی هغو نورو خواو ته لاړ سي هلته به دومره امتیازات ونه لري او دومره ازادي به ونه لري نو د دې لپاره زه فکر کوم چې هغه کریټیکل ماس د دوی ټول چې ده د افغانستان په قسم دی واحد یونټ باندې ټول کلک دي زه ځکه خوشبین یم چې افغانستان آینده لري
هغه شاید چې ضرور د ورته چې دغه ډلې چې یو د بل سره د جنګ په حالت کې دي یو په انګلیسي باندې پارادایم شفت ورته وایي داسې وکړي چې په دا بله ډله باندې لږ زره باور وکړي اقلا دومره باور وکړي چې هغه هم غواړي یو افغانستان واحد افغانستان وي او د افغانانو لپاره غواړي او که طرز دید هم فرق ولري د افغانستان د ښېګڼو لپاره کار کوي که دغه یو تغییر په ذهن کې راشي زه فکر کوم چې بیا که خارجي خلک هم لوبه کوي په افغانستان کې رول یې بیخي کمیږي. مننه رودین صاحب. زه خو داسې وایم چې د وضعیت اړتیا د موږ او تاسو ټول او هغه خلک چې جګړه کړې ده تر اوسه په جګړه کې دي دوی څه شي ته اړتیا لري؟ آیا د ټول عمر دپاره د یو چا ژوند د جګړې انتخاب ممکن منطقي نه وي چې په مسلسل ډول باندې همیشه یو ملک په جګړه کې او همیشه یې زمامداران او یا مخالفین د جګړو لار انتخاب کې یا ژوند ته داسې وګوري چې بس همیشه ټوله زندګي دا جګړه ده او یا د یو چي دپاره چې څوک جګړه کوي خو د هغه جګړې شاته یو مقصد موجود ده چې هلته هغه بیا جګړه نه ده اصلا هغلته سوله او امن او د یو عادلانه نظام نه د برخمن کېدو یو مسله مطرح ده. متاسفانه هغه خلک چې په جګړه کې راګیر سي بیا هغه مقاصد تقریبا له نظره غورځېږي هغه فعلا څه شي چې مخې ته ورځي دوی د مقابل طرف د ضعیفولو یا د ختمولو کوشش کوي چې دغه تجربه هم خوشبختانه ناکامه شوې تر اوسه پورې. نو د دې وضعیت په نظر کې نیولو سره د یو شي د ضرورت یا د یو شي اړتیا ده او هغه دا اړتیا چې دا موږ او تاسو نن پرې خبرې کوو په دوه بخشونو کې دا خبرې باید ځان یعنی منظمې کړو. یوه په تیوري کې باید بالاخره موږ یو حرکت رامنځته کړو چې د سولې نقشه باندې کار وکړي چې په هغه کې دغه دواړه خواوې هم خپل ځان وویني او د دې تشریح که چیرې د هسې خواو نه چې دغه نقشه تقریبا تنظیموي دواړو خواو ته بالاخره د دې قناعت ورکړي او یا داسې غږ پرې وکړي چې تر څو دوی غوږ ونیسي اصلا کله چې دوی غوږ ونیسي یا د ولس د خواو نه یا د موږ او تاسو د تعداد منسجمو تشکیلاتو نه یا د مرستې د پیشکش دپاره مسلسل ډول باندې او دا نقشه او دغه مسلسل کوشش زه په دې مطمئن یم چې بالاخره به خواوې په دې وتوانېږي چې غوږ ونیسي او د خلاصون دپاره کوشش وکړي. مننه رودین صاحب. د دوستان د هغوی پوښتنې لري رابه شو محترم عبدالرحمن رحیمي ته چې د کندهار سره موږ سره په لاین کې دی. مهرباني وکړئ رحیمي صاحب خوشحاله شو چې د کندهار نه هم موږ سره څوک په لاین باندې دی او زموږ پروګرام اوري. سلامونه او نیکې هیلې محترمو مشرانو خدای جل جلاله مو آباد او سوکاله ولره چې د هغه لرې ځای څخه مو په یو داسې حساس وخت کې یو داسې حساسې موضوع ته اشاره کړې ده چې هغه د افغانستان د بقا مسایل. مشرانو ډېر ښه بحث وکړي ما ټوله واورېدی خو زه هم نظر لرم او هم پیشنهاد ستاسو مشرانو څخه لرم. نظر مې دا دی اول چې مشرانو واضح کړله چې سوله په افغانستان کې څوک غواړي څوک یې نه غواړي. د افغانستان ټول ولسونه چې زه په کندهار کې یم دا نن د عوضمدد وخواته تللی وم چې د ژړۍ ولسوالۍ د کلشا ولي کوټ ولسوالۍ ته ځم یعنې چې په محلاتو کې ګرځېدلی یم که څه هم د طالب تر ولکې لاندې او یا هم د حکومت تر ولکې لاندې ټوله ملت سوله غواړي. البته کوچنی هم نارې وایي چې سوله ملا هم نارې وایي چې سوله خو د سولې لار ځینې ورکه ده او یو څوک سوله نه غواړي چې هغه محدود کسان دي چې د هغو په جنګ کې ګټې دي د هغو په سوله کې تاوان دی ځکه چې سوله راسي بیا د عدالت تامین په وجود راځي. کله چې عدالت رامنځته کېږي نو طبعا خبره ده چې هغه مجرمین چې دا دېرش کاله یې کم جرمونه کړي دي یا دغه اوس عملا په اخته وي نو دوی بیا قانون او عدالت ته کشېږي نو دوی سوله نه غواړي. په خلاصه توګه ویلی سم چې هغه افراد چې د دوی
په جنګ کې ګټي چې هغه مطلق سوله نه غواړي. بل یو دغه اطمینان مشرانو تاسو ته درکوم، تاسو هم واضح کړل چې د جو بایډن مسله د انتخاباتو او خپله د ټرمپ مسله د انتخاباتو، زه په دې باندې متیقن یم چې د افغانستان د تجزیې نارې هغه افراد وایي چې هغو بیا هم په جنګ کې ګټي دي. دوی ولس په دې مسایلو باندې بیروي او خپلې ګټې د ولس په بیره کې دوی تل لټولې دي او ولس یې خوار و زار ساتلی دي. زه بامیانو ته تللی یم، زه بدخشان ته تللی یم، ما د داسې انسانانو سره خبرې کړې دي چې هغه د یو بل په لهجه او کلتور هم نه پوهېږي. بیا هم درته وایم چې ملت د تجزیې د مسلې سره لیوالتیا لري او دا حالت په کلکو ټکو ردوي. دریم موضوع مې ستاسو څخه مشرانو څخه ده چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې مداخله وکړو که مراجعه. د بده مرغه درته ویلی شم چې په افغانستان کې مشران که څه موږ متقابل اړخونه ورته ویلی سو، دوی هیڅکله د مراجعې غوښتنه د هغو کسانو څخه نه کوي چې هغه واقعا د افغانستان د سولې ارمانجن وي. ځکه موږ دلته ځینې دغه ولیدل افراد چې انتخاب سوي دي هغه د ولس د منځه ډېر کسان نه دي، نو ځکه موږ وایو که دوی مراجعه درلودلی هغه خوش کسان به بیولي وای چې هغه د کوره 10 مړي سوي وي، 20 مړي سوي وي. هغه د جنګ په تاوان پوهېږي او د سولې په خوند. نو ستاسو مشرانو چې د نړیوالې ټولنې سره نږدې پاتې یاست او سهولتونه درته مساعد دي، پر نړیوالو غږ وکړئ، دغه زموږ د مظلومیت اواز ورورسوئ مشرانو چې ټوله ملت سوله غواړي، خو ملت ګروګان نیول سوی دی د څو اشخاصو په لاس، هغه د خپلو ګټو دپاره سوله نه غواړي. دغه پیشنهاد یو ځل بیا تکراروم چې تاسو امکانات لرئ، تاسو مشران یاست، اواز مو څوک اوري، لطفا مراجعې ته غوږ مه نیسئ، مداخلې ته راودانګئ. ولس په هغه چا پسې دی چې هغه واقعیت سوله غواړي. دا زما خبرې وې. مننه مشران. مننه ډېر زیاته. پوښتنه راجع شوې ده، نه پوهېږم چې دراني صاحب تاسو ځواب ورکوئ او کېدای شي دواړه ورته ورکړی شي. فرهاد حبیب یوسفزي لیکلي چې په امریکا کې د سولې لپاره افغاني حرکت څومره مفید تمامېدی شي. دراني صاحب تاسو په دې هکله باندې پروګرامونه هم خپاره کړي دي او ځواب که ورته ورکړئ. زه به خپل نظر ورکړم، خو د ما نظر محدود ده ځکه زه په امریکا کې نه اوسېږم او د امریکا سیاست کې مداخله هم نه کوم. ګرچې د امریکایي پوهنتون کې مې تحصیل کړی او تر هغه اندازې پورې چې د امام صنفیان د امریکا په سیاست کې اشتراک لري معلومات لرم. زه فکر کوم افغاني ټولنه په خارج کې ډېره ټوټې ده. وپوهېده که په امریکا کې ده، که په کاناډا کې ده، که په اروپا کې ده، که په استرالیا کې ده. زه به مثال درته ووایم، موږ دلته په دغه ښار کې چې زه اوسېږم په تورنټو کې امکان لري تقریبا 50-60,000 افغانان به موجود وي دلته، او وروستني حساب باندې چې ما ته معلوم ده 15 مختلفې ډلې دلته موجودې دي. د دوی متحد کول او داسې یوه موضوع باندې دوی ټول راټول سي، د ما په نظر باندې د دې امکان چې په قطر کې دوی سولې ته ورسېږي اسانه ده نسبت له دې چې دلته ورسېږي، ځکه دلته نور کوم فشارونه نشته، دلته ژوند آرام ده، فقط هغه څه نظریات چې لري په هغه باندې کلک ولاړ دي، کوم خطر ورته متوجه نه ده چې باید امتیازات ورکړي. اما په قطر کې او په افغانستان کې خلک د ما په نظر په اسانۍ سره راټولېدی سي. علاوه په دې چې وینې هم تویې سوی، جنګ هم سوی، یوه موضوع که هلته مد نظر ونیسي هغه دا ده چې په سوله کې د حق العبد موضوع مطرح کړي او یو حل ورته پیدا کړي. کال 2009 کې ما پیشنهاد کړی و چې د حق العبد موضوع په څه حل سي. هغه پیشنهاد اوس هم موجود ده او ما دوی ته مې ورلېږلی، قطر ته مې ورلېږلی ده. نو که چېرته د حق العبد موضوع حل سي، څنګه چې دغه عبدالرحمن صاحب هم دا موضوع یاده کړله، زه فکر کوم اصل چې موضوع هلته د افغانانو له منځ حل سي دا ډېره مهمه ده نسبت له دې چې امریکا څه موقف لري. مننه. پاچا صاحب فکر کوم پلان کې دی، مهرباني وکړئ پاچا صاحب.
لودي صاحب مهربانه شي به پاچا صاحب راوړي یو دقیقه لودي صاحب مایکروفون هم بند دی هغه ورور چې د قندهار نه خبر وکړه زه د دې شاهد یم چې 3 کاله یا 2.5 کاله مخکې د هلمند نه یو ولسي حرکت د سولې راوخوځېد او موږ په تورنټو کې هغه بیا د هغه سره د همبستګۍ اعلان هم وکړ او د هغه د دفاع په خاطر باندې راټول هم شولو یو تشکل هم رامنځته کړل اوس خبره په دې کې ده چې د دې لوی ملت د اواز اوچتول یا د دې نه د مدافعې یو تشکیل رامنځته کول که هغه ډېر وسیع نه وي خو یو اغیزمن تشکل رامنځته کول چې هغه که 10 یا 20 کسان وي خو په مستدله توګه د دې وطن د ولسونو د غږ یو مدافعه وکړي په میډیا کې که په امریکا کې که په اروپا کې که مثلا کاناډا کې دا بې اغیزې نه ده اصلا دا بیرته متقابل تاثیر کوي په هغو ولسونو باندې چې په داخل کې موجود دي نو دا ضرورت ده اصلا چې د سولې مدافعین دا یو منطق هم ده چې د سولې د عملیې یا د لوی ولس د سولې د حق نه د دفاع یو جنبش ضروری ده اصلا چې دا باید رامنځته شي او په یو لوی نقطو باندې د موافقې مسله اسانه ده نسبت له جزئیاتونه هغه خلک چې ذهنیتونه قطبي دي یا مثلا په یو خاص مسیر کې اوسېدلي دي هغوی رښتیا مشکله ده ما خپله په 2-3 ځایو کې کله چې د سولې نوم اخیستی په یو مجلس کې دفعتاً له مشکلاتو سره مخامخ شوی یم خو همیشه باید د سولې جنبشونه د خپلو مشکلو پړاوونو نه ووځي یا تیر شي مفته باندې سوله دغسې پارچه شوې سوله چې د مختلفو جګړه مارو په لاس کې ولیدلې ده دا اسانه نه ده چې موږ او تاسو ترنه حاصله په یو ملت حاصل کړي اما دا یو مجاهدې ته ضرورت لري موږ به په خپل وار باندې په خپل سهم باندې د سولې د اواز او د هغه نه د مدافعې غږ اوچتوو او دا ان شاء الله خپل اثر لري زه خو په دې باور باندې یم چې صحیح ده چې هغوی به مراجعه ونه کړي ځکه ګټې دي په جنګ کې اما موږ به د خپل ولس د غوښتنو انعکاس او د اواز اوچتولو دپاره کار کوو لکه دا موږ او تاسې اوس پرې ناست یو دا یو مرحله ده اصلا له دې نه به انشاءالله تېرېږو دا به تشکل پیدا کوي او د دې دفاع غږ به پورته کوو انشاءالله مننه پاچا صاحب مهربانه شئ پاچا صاحب مهرباني سلام علیکم ډاکټر صاحب عفو غواړم اول خو تاسو ډاکټر صاحب مومن کبیر جان د پروګرام چلوونکو او د پروګرام لیدونکو او اوریدونکو او د پروګرام مېلمنو ټولو ته د خپل د مینې ډک سلامونه تقدیموم او پس د هغې نه غواړم په دې او داسې تبصره وکړم چې دلته 2 مسایل یاد شول یو د منځګړتوب مسله ده یو د افغانستان د تجزیې مسله ده په تاریخي لحاظ زه فکر کوم دا یو واقعیت دی چې افغانستان یو ځله تجزیه شوی دی 15 روسانو اخیستې ده او پښتونستان چې یو غلط مشهور نوم دی زما د نظره دا بیل باس دی او د ډیورن کرښه افغانستان انګریزانو تجزیه کړي او بیا یې نه تجزیه کوي او د ګریډ ګیم نه تر اوسه پورې ټول ګیمونه چې شوي همدې ته شوي دي چې غربیان ځان د آمو د دریاب نه تیر کړي او مرکزي اسیا ته ورسوي هلته هم نه رسېږي او موږ هم تکه تکه شولو او دې خواته خو یې بیخي نه پرېږدي چې راشي بله د منځګړتوب د هغې نه خو مطمئن اوسئ افغانستان نه تجزیه کېږي لکه هغه ورور چې د قندهار نه خبرې وکړي چې یو تعداد خلک دي چې هغه په دې تجزیې خلک یې رهي چې غواړي چې خپل ګټې ترلاسه کړي دا بیخي 100% کې خبره ده د روسانو د مذاکرې په وخت کې په ژنیف کې چې کنفرانسونه کېدل همدا خبرې موږ اورېدلې چې افغانستان تجزیه کېږي اوس هم دا خبرې اورو چې افغانستان تجزیه کېږي افغانستان غیر د ډیورن نه دی تجزیه شوی او دا تجزیه شوی هم چې دی 100 کاله کېږي د دې نه وینې څڅېږي انګریزان هم ورسره په تکلیف کې دي او اوس دا پنجابیان هم ورسره په تکلیف کې دي خو د خلاصون لارې نشته راغلو په منځګړتوب کې زما د نظره لکه تاسو په خپله مخکې په خپلو خبرو کې موږ ټولو تاسو اقرار وکړ چې دې دپاره یو نهضت پکارېږي چې هغه منځګړتوب وکړي او موږ په پښتو کې یو متل لرو په جنګ کې آسونه نه تیارېږي
اوس خو مذاکراتو ته خلک ناست دي په دوبۍ کې په قطر کې مذاکره شروع ده دواړه خواوې خبرې کوي په دې وخت کې د یو نوزت راوړل د هغې پخول بیا هغه جرګه کې داخلول دا مسله هم ډېره غټه او بین المللي مسله ده زه فکر کوم ډېره عفه تاسو ټول نه غواړم نو دا زما نظر دی دا د وخت ضایع کول دي زه خپله په حیث د یو افغان چې طالب نه یم او دا دواړه مو منصبان ما هر چا نه ښه پېژني چې نه زه د طالبانو د تحریک غړی یم او نه طالب یم مګر یو موضوع ته چې سړی ګوري باید هغه د خپل نظر آرایش نه کړي هغه د واقعیت د نظر آرایش او داسې ورته وګوري چې په دې کې ښایست شته دی او که نه که آرایشوي او بیا یې ښایسته کوي دا بېله موضوع ده زه خپله چې دې موضوع ته ګورم طالبان په دې ناسته کې مقتدر قدرت دی غربیان یې په دې قانع کړي چې موږ یو قوت دی غربیان یې په دې قانع کړي چې ورسره ډیپلوماسي وکړي د ملا ضعیف وویلې په شمشاد ټي وي کې ډېر کلونه مخکې ما واورېدل چې ملا ضعیف ویلي چې په 2010 کې امریکایان غوښتل چې د ډیپلوماسۍ ته تیار شي مذاکراتو ته چې د سولې خبرې وکړي ما اووه کاله که شپږ کاله مخکې د جناب خطاب صاحب د ټي وي سره مصاحبه وکړه اول ته مې ویلې چې امریکایان په افغانستان کې مات دي او دا هوښیار خلک دي حتما دا درکوي وزي هېچا زما خبره نه منله حتی زما دوستان زما کور ته راغلل چې پاچا ترجمانان و موږ باګرام کې دوی دومره پیسې مصرف کړي دا څنګه وځي او پرون مو هغې خلکو ته د باګرام د ورانولو هغه عکسونه ولیږل حتی یو دوست مې راته وویلې چې باګرام 80 سال صرف قرارداد کرده ما ورته ویلې مال روسا قطعا قرارداد نکرده بود باګرام گرفته بود و نبرآمد او انقلاب شکست ناپذیر تاریخ نیست اوس خبره دا ده ورونو چې د سپینه سره ویو هغه دا ده چې طالبان یو قوت دی طالبانو سره 50 نه 40% افغانستان دی 40 نه 10% افغانستان دی مګر 10% خدای نو منګ او تاسو خو تر اوسه پورې په دې سره راټول شوي ني چې څنګه یو حسد کیدو چې هغه به د دې په منلو چې دې مونږ ومني او مونږ د دې ترمنځ به جرګه شو دا لا څه کې چې به مونږ د نوزت دومره قوي شي چې دواړو نه قوت وکړي زه فکر کوم زما خپل شخصي اډوایز امریکایانو ته سره د دې چې په ذاته د ښکال امریکا کې ژوند ناست یم او د کانګرس په یارین کې ولا دعوت شوم زه دا خبره نه کوم زه نیم تللی او ما خلکو ته ویلي چې ورونو زه افغان سره یم زما کار افغانانو سره دی زه قطعا خارجیانو سره نه بلد یم نه په خبره پوهېږم په همدې خاطر چې زه نه غواړم د افغاني مسله ده خبره ورونو دا ده زه خپله په ډېر صداقت امریکایانو ته دا مشوره ورکوم چې د طالبانو سره زر خپل کار خلاص کی او دا طالبان قدرت ته ورسوي چې دوی مسؤلیت ملي او بین المللي مسؤلیت پیدا کی او که د افغانستان حکومت سره دوی ظلم وکړي د حکومت د افغانستان ولس سره د افغانستان ولس ډېر مقتدر ولس دی ډېر قوي ملت دی او دا د په تاریخ په اوږدو کې جنګونه کړي دي دا ملت کولی شي خپل ځان د دې ظالم حکومت د طالبانو نه به اخلاص کی غیر د دینه ممکنه ده دا ډیر وخت نیسي اوس نازک حال دی طالبان التناسي او د پاکستان په باب خو زه قطعا تشویش نه لرم ځکه نه لرم یو څوک چې محمد علي کلی په بوکس کې وایي هغه ما غوندې بیچاره سړی والی شي نو که د افغانستان ملت او یا طالبان چې د افغانستان د ملت د طرفدارۍ نه همیش ځکه برخوردار دي چې داسې غټ قوت چې جوړ شوی که دوی دومره غټ قوت نه وي او د ملت د طرفدارۍ نه برخوردار نه وي دوی نه داسې یو قوت ورونو نه جوړېده دا چې دومره غټ قوت دی معنا یې دا ده چې دا ولس ورپسې ولاړ دی دا ولس ورسره جنګېږي او دا که قدرت واخلي زما د نظره ښه کار دی په دې ښه کار دی چې اول دوی ملي مسؤلیت او بین المللي مسؤلیت دغه کوي مجبور دي چې غاړه کېږدي او دا د دوی دویم ظلم دی او که دوی د دې ملت سره ظلم وکړي دا حکومت بیا چپه کېږي دا چې یتیم په ژړا پوخ دی زه دا نه وایم هغه ورځ ډاکټر صاحب قیوم خان هم دا خبره وکړه زه دا نه وایم چې دا ملت په جګړه عادت دی زه په دې پوهېږم چې دا جګړه په دې ملت د تاریخ په اوږدو کې تپل شوې مګر دا ملت دومره با انرژي ملت دی چې همیشه د جګړې توان لرلی زه د دې ملت په استعداد خبرې کوم
تاسو وګورئ کله چې روسان افغانستان کې مات شول هیچا دا فکر نه کوو چې که امریکایان راشي دا ملت به ورسره جګړه وکړي او داسې فکر خلکو کوو چې والا دا ملت نه نور دغه شوی دی او که امریکایان او همدې کار امریکایان مغروره کړل چې امریکایانو ته متاسفانه افغانانو ډېرې غلطې مشورې ورکړي او ما دا حالت کته چې دې ته غلطې مشورې ورکړي. مننه پاچا صاحب. امریکایانو ته شخصا اخراني خبره مې دا ده چې دوی د قدرت د دغه ته وسپاري د طالبانو ته او بیا به ګورو توکل په خدای چې کیږي نورم وخت نه نیسم منتظر خدای پامه. مننه پاچا صاحب. خبره اصلا دا ده چې خبرې مخې تللې د طالبانو د حکومت ترمنځ او د اوسني حالت سره مخ نه وي. موږ ټول دې ته خوشبینه وو چې هغه د خبرې شروع شوې د کابل حکومت او امریکایانو طالبان سره خبرې کوي او بل اخر د مسلې حل برامنځته شي. دا چې نن د ملګرتوب خبره رامنځته کیږي د هغې دلیل دا دی چې خبرې په قطر کې په ټپه ولاړې دي او مخې ته نه ځي او دوی په ځینو مسلو باندې سره اختلاف نظر لري. نو دغه د ملګرتوب مسله چې رامنځته کیږي دې لپاره نه ده چې دوی یا خبرو ته نه کیني یا خبرو ته سره حاضر شوي نه وي. اصلي خبره دا ده چې دغه مسله څنګه حل کیدی شي دې لپاره د حل لار پکار ده. ورالو د پاکستان تشویش ته دا چې تاسو د پاکستان نه تشویش نه لرئ دا تاسو فکر دی موږ ته احترام لرو مګر پاکستان دا 40 کاله کېږي چې په موږ باندې لوبه کوي. موږ باید هغوی ته تشویش ولرو. پاکستان موږ ته کله یو ډله په لاس کې نیسي کله بله ډله په لاس کې نیسي دا 40 کاله موږ په وینو کې لوبوي. د هغوی خطر د نظر نه غورځول زه فکر کوم د ملت په تاوان باندې تمامیږي. او دا چې تاسو وایئ چې امریکایان د طالبانو ته قدرت ورکړي نو دا خو بیا د سولې خبرې بیا بې ځایه دي. نو بیا خو دا ضرور نه ده چې په قطر کې سره دوی کېنولي دي دوی سره موافقه کړې ده خو بیا دې ورته بس د کابل حکومت یې ورته چپه کړي لکه طالبان حکومت یې چپه کړ کرزی یې راوست په چوکۍ کېناو دا ځل دی د اشرف غني حکومت چپه کړي او بېرته د طالب راولي په قدرت دې کېني. دا خو بیا د مسلې حل نشي کېدی. دا خو به بېرته هغه جنګ بېرته دوام ومومي. زموږ ټوله دا د خبرو هلې ځلې دا دي چې باید په دې وطن کې آرامي او سوله راشي. موږ دلته نه د طالب مخالف یو نه د حکومت مخالف یو. هغه واقعیتونه چې د ټولنې دپاره دي او هغه به رامنځته کوو. موږ د دواړو په نظر باندې هم ښه نظر لرو هم انتقادي نظر لرو مګر اصلي مسله دا ده چې زموږ ملت یو ستونزې او ناورین سره مخ دی او صحیح ده په جنګ کې ځینې لاسرسی او ځینې لاسته راوړنې یو خوا بله خوا لري مګر دا د مسلې حل نشي کېدی چې خو د یو خوا ته قدرت ورکړل شي او بلې خوا د منځه وغورځول شي. ځکه که دا کار وشي بېرته همغې جګړې ته داخلېږو. دا یو بله پوښتنه هم ده زه به هغې ته هم راشم. د یو چا لیکلي دي البته دا د هغه نظر دی چې سوله د هغه خوا د منځه کېږي چې په جنګ کې داخل وي او پیشنهادونه وشو. په دې کې شک نشته دی چې د سوله چې کېږي د جګړه مارو ډلو د خوا نه کېږي د متخاصمو ډلو د خوا نه کېږي ځکه دوی سره جنګېږي مګر واقعیت د خبرې دا دی چې دوی په جنګ کې ملت وژل کېږي. که دوی سره یو مثال یو 100 کسه د یوې خوا نه وي او یو 100 کسه د بلې خوا نه وي او دوی سره خپل منځ کې جنګېدی زمونږ خاوره نه تباه کېدی زمونږ وطن نه تباه کېدی زمونږ ملت نه وژل کېدی زمونږ خلک نه وژل کېدی بس موږ 100 کاله نور هم پرېښی وه چې سره جنګ یې کړی وی وهل یې دی سره تر څو چې سره خپل منځ کې ختم شوی مګر خبره دا ده چې راکټ ورېږي په ملت باندې ورېږي چې توپ ورېږي په ملت باندې ورېږي چې بمبار کېږي په ملت باندې کېږي ړانده بمونه چې چول کېږي په ملت باندې چول کېږي په ځانمرګي کې بېګناه انسانان وژل کېږي په جوماتونو کې بمونه ایښودل کېږي په بازار کې په مارکیټ کې په دې کې په هر څه کې ایښودل کېږي. نو پس دا جګړه د یو ملت سره ده چې دواړه خواوې د ملت سره جنګ کوي نو بیا خو ملت مجبوره دی چې په دې کې داخل شي یا ملت دوی په جګړه کې داخل کوي که مستقیمه جګړه ورسره نه کوي مګر دا ملت پکې داخل دی. نو پس د صحیح ده د سوله د جنګ د دوو خواو ترمنځ کېږي مګر دلته دا خلک مطرح دي دا خلک دلته باید په دې کې نظر ولري دا خلک باید په دې کې یو برخه ولري. دا طولاني خبره ده او د دې انتظار هم باید ونشي. ما دا خبره څو ځله کړې ده چې دا د سولې خبرې به په یو میاشت کې خلاصې شي. موږ 20 کاله جنګ وکړ موږ اصلا 40 کاله په جنګ کې اخته 40 کاله موږ جنګ وکړ تاسو اوس راځئ 40 کاله نه جګړه په یو میاشت کې خلاصوي. د دې انتظار
په کار نه دی چې په یو میاشت کې دا هر څه سره حل شي، په یو میاشت کې دا ټولې ستونزې سره حل شي. دلته بنیادي اختلافات موجود دي، دلته بنیادي تضادونه موجود دي، دلته د هرې خواوې ګټې موجودې دي. د دې لپاره باید حوصله ولرو او دغه د منځګړیتوب خبره چې د ځینې کسانو ترمنځ د منځه راوچتېږي، د هغې دلیل دا دی چې داسې ویره رامنځته کېږي چې دا خبرې که سر ته ونه رسېږي نو دغه مسله به بېرته په غټ جنګ باندې، په غټ ناورین باندې بدله شي، دغه افغانستان به بیا سره برباد شي. د دې خبره دا خبر رامنځته کېږي. او دا داسې نه ده چې طالب سره موږ په دې باندې ډاډمن شو که طالب حکومت سره کینی او په دې یوه هفته کې یا په دې یو میاشت، په دې یو هفته نه، په دې یو میاشت، په دې دوه میاشتو کې دا ګارنټي ده موږ ته لاسته راځي چې دوی به سره مسایل حل کړي او دوی به سره سولې ته کښېني. موږ به دغه خپرونه بند کړو. نور خو نشو کولی دا خپرونه بیخي بنده کړو، په دې به اصلا غږېږو نه. که خو دغه اطمینان موږ سره نشته دی، موږ په دې باندې ډاډمن نه یو. ځکه دغه پروګرام مخې ته بوځو د دې په خاطر چې دغه اواز زموږ دوی ته ورورسېږي، دغه وړاندیزونه زموږ دوی ته ورورسېږي، دغه فکر زموږ دوی ته ورورسېږي، تر څو پورې چې دوی نه ګټه واخلي. دراني صاحب ورته وړاندیزونه لیکلي، موږ ورته لیکلي دي، هر چا ورته لیکلي. دراني صاحب مهرباني وکړئ. زه غواړم په دې باندې نظر ورکړم چې د میانجیګري هدف دا نه ده چې یو بل منظم جهت ورسي په قسم د درېیم جهت هلته سي. د ما د لودین صاحب په وړاندیز کې داسې و چې تر 5 نفرو پورې مصلحین هلته موجود وي چې که چېرته په کومو الفاظو او په اصول یا په سیستم باندې کوم اختلاف راسي او یو د بل سره خبرې نشي کوی، هغه بنبست مات کړي. د یوه لپاره ضرور نه ده چې یو بل جهت په قسم د طرف باندې هلته ورسي، اما 4-5 نفر هلته موجود وي چې په دې شیانو کې تجربه لري او یا تحصیل کړی یا تجربه کړی یا کارونه کړي دي، ورکشاپونه یې ورکړي دي، په دغه هلته موجود وي چې که دغسې یو مشکل پیدا سي د هغه د حل لپاره دغه پروسه لار ورته هواره کړي. اجازه وبښئ، زه یوه خبره کوم. پاچا صاحب خصوصا د پاچا صاحب خبرې خو ښې خبرې وې، خو موږ یوه جګړه نه ده لیدلې چې یوه خوا راغلي بیا هغه ختمه سوي، بالاخره سوله پرې راغلي. دا 40 کلنه دوره کې ډېر خلک راغله، پاس وختل، کته راولوېدل او بیا جګړه دوام یې پیدا کړ. یوه خبره. بله خبره دا ده چې که چیرې یوه موضوع چې د ولس ژوند او مرګ ورسره تړلی او په دوامداره یو نسل او 2 نسله پکې بالاخره قرباني کېږي او دغه بوج او بار د دې جګړې په ولس باندې بار وي، آیا دا ولس د دې حق نه لري چې خپل اواز ولري؟ او یا داسې دا ولس د دې حق نه لري چې د دواړو خواو ترمنځ یا عذر وکړي یا یې تسهیل کړي یا یې داسې دوی ته یوه د ښځو په اصطلاح باندې پخوا به په جګړو کې ښځو پلو ور وړ او قرآن عظیم شان به ور وړ چې له ډېرو ناوړو او له ورانوونکو حالاتو نه خلک وساتي. بله خبره به دا وکړو چې د دراني صاحب د خبرې په تایید باندې داسې درېیم قوت هلته نه غواړو چې موږ دلته چې یو 2 خو موجود دي، درېیم هم پکې یوځای شي، بلکې درېیم د یو مصلح په توګه باندې دا د خدای پاک حکم هم دا چې که چېرې 2 طرفه ونشي کولی چې خپل مسایل حل کړي نو درېیم ګړی باید هغوی سره مرسته وکړي. نو په دې لحاظ باندې موږ اطمینان ورکوو چې آیا د دغه مسلک خواخوږي یا د دې وطن علما، مسیران او د دې وطن د بقا دپاره صحیح ده چې دواړه خواوې اجنډا لري خو بند پاتې دي. دا هره ورځ چې خلک وژل کېږي، دا وطن عزت او ابرو چې موږ او تاسو هغه د پاسپورټو حالت وکړو چې 8 نفره ښځې بېچارهګانې د پښو لاندې له منځه لاړې، څومره زخمیان شول. دا وضعیت د دې دپاره چې له کنټرول نه وځي، دواړه خواوې باید د سولې لاره غوره کړي او د سولې او د امن، او که چېرې د فتح خبره وي چې یوه خبره یوه ډله په بله ډلې باندې غلبه وکړي او یا خارجي قوتونه یوه ډله لرې کړي بله راولي. زه فکر کوم چې دا تجربه خو په افغانستان کې څو ځلې سوې ده او دا ناکامه ده، او بله ډله که چېرې د هر چا د زور باندې راشي په دې ملک باندې او نور خلک ورسره راضي نه وي، د دې وطن دروازې تر اوسه هم د مداخلې لپاره ټولې نه دي تړل سوي، نو ناراضي ډلې به حتما مخالفت کوي او دا جګړه به دوام کوي.
موږ وایو چې دواړه خواوې که حکومت ته که طالبان دي د پیوز د جګړې باید د سولې انتخاب ولري او یوه د انتخاب منظره خو هغه دلته ناسته چې ناستې په مذاکره کې خو په مذاکره کې بند دي دغه خواوې چې په مذاکره کې بند پاتې دي هغه د دې ضرورت لري چې باید له دې حالت نه ووځي او ملت ته دغه هیلو چې له دې مذاکراتو سره تړلې وي د جګړې په عوض باندې د سولې زیری رامنځته کړي نو موږ دې ته حاضر یاستو مثلا ډېر دوستان دي زړستوان د خلک دي علما دي 15 کسان که چیرې د دې توان پیدا کړي یا بین المللي ټولنه یا هغه خلک چې د دوی شاته ولاړ دي موږ له هغوی نه خواهش کوو له همدغه لارې نه چې موږ په خپل توان سره یو مرستې پیشکش کوو نو چې دوی نه غواړي یا دوی پوره دي په خپل ځان د دې وطن سرنوشت په خپل لاس کې ګڼي او دا لوی ملت خپل اواز ونه لري زه نو بیا وایم چې دا به د دې ملت سره یوه جفا وي چې د دې زه فکر کوم چې د نومبر له درېیم نه وروسته به تغیرات هلته هم راسي امکان لري باید هغه نه وغواړي چې چېرته دوی غواړي دغه افغاني کرکټر د دغو مذاکرو وساتي امکان لري ځینې افغانانو نه خواهش وشي چې راسي هلته داسې معلومیږي چې دواړه خواوې د ځینو بېطرفو اشخاصو سره خبرې هم کړي دي مننه درانه صاحب یو څه وړاندیزونه راغلي دي په د فیسبوک کې دوستان د خوانه محترم عبدالحمید طاهر صاحب لیکلي چې اوس خبرې په ټپه ولاړې دي موږ ته ضرورت دی چې بیرته خبرې شروع شي دواړه خواو ته قناعت ورکړي او دواړه خواوې گذشت وکړي ترڅو مشترکې نظریې ته ورسیږي نقطې ته ورسیږي اغلی رحیم بارکزی لیکي چې پاکستان په مفته سرمایه‌ګذاري نه کړې د کوم طالب تاسو خبرې کوي د قطر د طالبانو امریکا قطر طالبانو د مهاجرت کیم جوړ کړی دی او د قطر طالبانو پخوا طالبان یو بل نه فرق نه لري دا د هغوی نظر و موږ تاسو ته ووایه کولی شم په دې باندې د طالبانو په موضوع باندې زه نظر ورکړم زه فکر کوم چې د ملا عمر له وخت نه راغلي طالبان امکان لري هر څومره چې موږ ورته ووایو چې د اتهام پې شوی چې د ISI نفر دی پاکستان جوړ کړی دی داسې دي اما مورال د طالبانو په اوس وخت کې داسې ده چې دوی فکر کوي چې موږ امریکا ته ماتې ورکړې ده نو پاکستان خو د موږ لپاره هېڅ ده زه داسې فکر کوم چې امکان لري داسې وخت راشي که چېرته لکه پاشا صاحب چې ویلې که طالبان په افغانستان کې قدرت ولري او قدرت ته راسي په دغه رقم چې پاچا صاحب پیشنهاد کړی و زه خو فکر نه کوم چې هسې راسي او یا مناسب هم وي د افغانستان لپاره اما کېدای شي چې دغه د پاسپورتون موضوع د سرحد موضوع د شیان ټول لرې سي د افغانستان په تاریخ کې تر هغه وخته پورې چې ماته معلوم ده په د اوسني سرحد کې او په د اوسني تاریخ کې دوه وارې سوي دي چې د افغانستان حاکم د افغانستان د سرحدونو د باندې په خطبو کې یاد شوی ده چې یو د امان الله خان چې په بخارا او سمرقند او دغه ځای کې به چې خطبې یې لیدې د ده نوم به کې یادېده امیرالمؤمنین او یو په پېښور او مردان او دغه ځای کې د ملا عمر نوم یاد شوی مننه درانه صاحب د طالبانو ډاکټر صاحب بخښنه غواړم د بارکزي صاحب اخره جمله ده د قطر طالبان او پخوا طالبان د یو بل نه فرق لري دغه مقصد داسې دی فرق لري ښه صحیح ده د طالبانو په هکله زه هم یو څه پېژندګلوي لرم د پخوا نه داسې نه کله چې دوی په قدرت ورسېدله دوی امریکې ته راغلل او د هماغه وخت نه ورسره زما ارتباطات وو پېژندګلوي مې ترلاسه کړله یو خبره ده چې ډېرې خبرې روانې دي د طالبانو طالبان چا جوړ کړ څنګه جوړ شو مګر که تاسو ځینې شواهد چې وګورئ او خصوصا دا د ملا عبدالسلام ضعیف کتاب خپله وګورئ د ژوند
او ځینې نور مسایل ګوري بیا تاسو ته څرګندېږي چې طالبان څنګه رامنځته شو او ولې رامنځته شو. دا د افغانستان د وخت شرایطو او حالاتو چې دوی رامنځته کړل او په دې کې شک نشته دی چې کله په یو سیمه کې یو ګروپ قدرت ته رسېږي ګاونډي هېوادونه کوشش کوي چې هغوی سره یا نږدېوالی ولري یا په لاس کې ونیسي یا په تاثیرات ولري. دا چې تاثیرات یې وروسته پیدا کړل په دې کې هېڅوک شک نه لري او هېڅوک دې نه انکار نشي کولی. کاولین مملکتو چې دوی په رسمیت وپېژندله خپلې ګټې یې پکې لیدلې په دې کې شک نشته دی. مګر یو شی دا هم واقعیت دی چې دا د دې وطن خلک دي په دې وطن کې رالوی شوي دي د افغانستان په جهاد کې برخه اخیستې وه. ملا محمد عمر ما خپله په جهاد په دوران کې په پېښور کې یو وخت کې لیدلی و کله چې دا د جهاد د یو جنګي جالشر ګروپ و نو هغه پټه څېره نه وه چې دا ځینې خلک وایي چې هلته موجودیت هم نه درلوده. د دوی ځینې کسان دي یعنې چې زه یې پېژنم د افغانستان ګټو ته متحد کسان دي د افغانستان ګټو ته ولاړ کسان دي. زه په دې مطمئن یم چې موږ د دوی د خوا نه په چا باندې فکر نه کومه چې خرڅ شو نو دوی د خرڅ خلک دي ځکه یو څوک چې جګړه کوي د وطن دپاره یو څوک چې قرباني ورکوي نو هغه بیا په دواړه لاس باندې یو ملک بل چاته نه سپاري. هغه څوک سپاري چې یو چا د خوا نه راغلي هغه جدا خبرې دي. مګر په عین وخت کې واقعیتونه د زموږ د ټولنې دا هم دي چې د دوی نه غوښتنې دي د دوی نه د خلکو خواهشات دي او هغه غوښتنې او خواهشات چې دي هغه د خلکو حق دی ځکه دوی د خلکو د مشرتوب دعوه کوي د خلکو د مملکت د نیویو د کنټرول دعوه کوي نو په هغې اساس دوی ته ځینې مسؤلیتونه هم راجع کیږي دوی ته ځینې پوښتنې هم راجع کیږي دوی ته ځینې انتقادونه هم راجع کیږي مګر دا د دې معنا باید ونه لري چې دا یا د دوی سره دښمني ده یا د دوی سره مشکل دی یا بل دی یعنی هر خوا خپل منفي او مثبت اړخونه لري او ښه خبره دا ده چې په دیو باندې خبرې وشي. زه یو خپله تجربه چې زه لرم یعنی ما د دوی یو پروګرام لیدلی دی چې په هغې کې دوی هغې وخت کې چې ملا محمد عمر ژوندی و په 2012 کال کې دغه پروګرام رامنځته شو چې په هغې کې د افغانستان لپاره اقتصادي پلانونه سیاسي پلانونه تربیوي پلانونه حتی د جنکو د تعلیم په هکله باندې په هغې کې په وضاحت سره لیکل شوي وو چې په افغانستان کې نارینهو باندې خو تعلیم جبري و چې په جنکو باندې هم د ابتدایي تعلیم باید جبري شي. بعد د هغې نه د کورنیو مسؤلیت دی چې دا پرېږدي که یې نه پرېږدي یعنې داسې شیان په دې منځ کې شته دی. نو که سړی دا ټول سره راجمع کړي نو یو طرفه قضاوت کول چې دا د پاکستان خلک دي یو طرفه قضاوت کول چې دا د آیسای خلک دي یو طرفه قضاوت کول چې دا د افغانستان دشمنان دي یو طرفه قضاوت کول چې دوی یوازیني خلک دي چې افغانستان ته نجات ورکولی شو دا به زما په نظر باندې مناسبه نه وي. دلته انډول پکار دی دلته د افغانستان واقعیتونه رابرسېره کول پکار دي او د دې واقعیتونو رابرسېره کول موخه دا ده چې موږ د یو ښه راتلونکي خواته لاړ شو موږ د یو ښه راتلونکي مملکت د سولې سره ولرو مملکت د پرمختګ سره ولرو. زمونږ پروګرام مخ په پای ته رسېدو دی. ستاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره برخه واخیسته. په اخره کې غواړم دا ووایم چې سوله د افغانستان لپاره یو غوښتنه ده یو ضرورت دی او موږ باید د سولې خبرې د راتلونکو غیر نامعلومو غوښتنو او امیدونو لپاره ونه ځنډوو چې یا به یو رئیس جمهور راشي په هغې کې به تغییر راشي یا به یو مسله بلې خواته لاړ شي یا د داسې یو غوښتنو لپاره چې هغه په افغانستان په واقعیتونو کې عملي بڼه نه لري چې هغه د هرې خوا نه دا ضمانتونه اخیستل دي چې په دې وطن کې بیا جنګ نه کېږي یا به په دې وطن کې بیا شخړه نه رامنځته کېږي. دا هغه ټکي دي چې د سولې د خبرو مخنیوی کوي. د سولې د خبرو لپاره پراخه سینه پکار ده پراخه فکر پکار دی خبرو ته اورېدل پکار دي. موږ افغانان یو موږ یو کلتور لرو موږ یو اصول لرو موږ جرګې لرو موږ مرکې لرو دغه موږ خپلو کلتوري او دیني ارزښتونو ته متوجه شو که موږ خپلو بنیادي اصولو ته متوجه شو نو موږ زه ډاډمن یم چې موږ کولی شو دا مسله سره ډېره په اسانۍ حل کړو. زموږ ستونزه دا ده چې موږ ځینې
بهرني معیارونه راخستي دي د هغې معیارونو باندې ځان نه دی پوه کړی د هغې په اساس باندې خبرې کوو د هغې په اساس باندې غواړو چې د وطن دپاره د مسلې حل پیدا کړو د وطن دپاره سوله رامنځته کړو سوله هغه وخت کې رامنځته کېدی شي چې سړی خپل ملت وپېژني سړی د خپل ملت غوښتنې وپېژني سړی په خپل کلتور باندې خبرې سړی په خپلو اعلاناتو باندې خبرې او سړی بیرته خپلو بنیادونو ته ستون شي موږ که هر وخت موږ خپلو بنیادونو ته ستانه شو زموږ ټولې مسلې حل کېږي موږ په دې وطن کې دوه عمده قوت لرو یا دوه عمده ټکي لرو چې موږ تر اوسه پورې هغه د نظر نه غورځولي دي اول زموږ قرآن او سنت دی او دویم زموږ جرګه ده که چېرې دغه دواړه او دا دواړه سره یو بل کې نغښتي دي دا اصول دی یو بل سره که موږ دغه دواړو ته رجوع وکړه هم قرآن او سنت ته او هم د جرګې اصولو ته نو دا مسله زه ډاډمن یم چې زموږ ډېره زر حل کېږي او زه امیدوار یم چې په قطر کې د سولې دواړه خواوې مرکچیان زما دا خواهش ومني زما دا غږ واوري چې د افغانستان د خلکو په خاطر قرآن سنت او جرګې ته مراجعه وکړي بهرني ارزښتونه پرېږدي خپلو ملي ارزښتونو باندې ودرېږي چا چې د چا سره څه قراردادونه کړي دي چا چې د چا سره څه هوکړې کړي دي هغه پرېږدي خپل اصل ته متوجه شي جرګې ته راشي په جرګه سره راټول شي که تاسو سره خبرې نه لرئ منځګړیتوب ته اجازه ورکړئ منځګړي سره پیدا کړئ منځګړي به په خپله تاسو ته درشي خو هغوی ته غوږ کېږدئ د دې ملت په خاطر کور مو ودان هیله ده چې په افغانستان کې مو شپه په خیر سره تېرېږي او په لوېدیځه نړۍ کې مو ورځ په خیر سره وي د بلې خپرونې په امید الله مو مل شه ښه ورځ او ښه شپه ولرئ مننه ډاکټر صاحب کور ودان د ټولو درنو مېلمنو نه حاضرینو نه او ټولو ګډونوالو نه مننه کوم بیا هم خدای دې وکړي چې پروګرام تر اخره پورې موږ سره لیدلی وي پروګرام نن لږ زره اوږد شو مګم خبرې داسې وایي چې په کار وه چې لږ زره وخت ورکړو مېلمنو ته او دوستانو ته د سباوون د فیسبوک د ګډون کوونکو نه هم مننه کوم سوالونه او نظریات مو د قدر وړ دي همیشه موږ سره په تماس کې اوسئ تر خپل حد او تر مخکې اندازې پورې به کوشش کوو چې ستاسو جوابونه سوالونو ته جوابونه او نظریاتو ته هم هرکلی وکړو په دې هیله چې په افغانستان کې تر پاتې سوله راشي پروګرام ختموو خو آخر کې زه غواړم چې یو عکس تاسو سره شریکه کړم او هغه ما د دې عکس باره کې پوښتنه هم کړې وه د دوستانو نه چې زما دپاره عجیبه دا و چې حالت داسې دي چې موږ دواړه خواته مانځه ولاړ دي او د خدای او د قرآن دپاره او په نوم باندې موږ جګړې کوو یو بل وژنو زما سوال دا و چې تر څو به دغه حال وي د کم یوه شهادت حق په جانب دی د کم یوه شهادت قبلیږي جګړه د چا دپاره ده او څوک جګړه بعضې خلکو انتقاد کړی و چې البته تاسو په دې نه پوهېږئ چې جګړه کم حق دی او کم ناحقه دی بعضې خلکو انتقاد کړی و د یو چا په طرفدارۍ په بل چا په طرفدارۍ اما زما سوال دا نه و زما سوال دا و چې دغه افغانان یو تر بله به تر څو پورې وژني یو بل او تر څو پورې به جګړه کوي آیا دا به ښه نه برېښي چې دغه دواړه ډلې په یو منځه باندې په یو امام پسې ودرېږي آیا دغه ملت دغه ته ضرورت نه لري دغه ته دغه وړتیا نه لري چې دغه دواړه ډلې په یو دسترخوان کښېني او په یو دسترخوان باندې سره په د صلح دپاره دعا وکړي آیا دغه دواړه ټوپکې چې نن د یو بل د مقابل دپاره پرتې دي د پردي دښمن دپاره استعمال شي آیا د خپلې خاورې د دفاع دپاره دا دواړه ټوپکونه نشي کولی یو ځای استعمال شي دا زما سوال و دا مې هیله وه په دې هیله باندې د نن شپې پروګرام ختموم الله مل شه خدای پامان Thank you.